حق ته پیره حق ته پیره ها ملنګه چشتي حق دې پیره ملنګ بابا ډېر وژه دي کورې څه ډوډۍ څه راکي ښه ملنګه وژه اوس د صفت 2 منټه کې سالنده راوړم یاره ځوانه څنګه بیا خوند سالن دی نه مالګې کسته نه مساله کسته یار څه سم سالن خو به راکولی ای څه وایه ملنګه سالن کې نه مالګه سته نه مساله سته ملنګه ته یو کار وکړه ته ناری خورې او خو دې خورم ناری کور سته کور ته نسته ملنګه ته زما یو کار وکړه که د هغه کار وکړئ زه د وټله څخه تاله ناری راغواړم او سمه ده خو دې کوم کم کار پر راکوې چې کار وکړم بیا خو ناری پر راخورې او خو دې در باندې خورم بس راځه یو کار وکړه بیا زه ناری در باندې خورم راځه ځې او خود ځم ورته تر دلته ورځم دا سالن د نن نږدې ما لنګه کار دا دی دا زما د کور پیټک دی وره دا ډبرې دې خواته دغسې دي دا لاره بنده کړې ده ګاډی دلته نشي تللی ته به دی وکړې دا ډبرې به ګردې پاخوا ګردې وغورځې دا به ګردې پاخوا وغورځې دغه کار دی څومره دې کولی شې ګردې ډبرې په دې خوا دی بالا اړی بس دې وبې کمزور ملنګه بس دا ډبرې ګردې دا روړه څه دې خواته واړه سمه ده ته دا کار وکړه زه ځم کور ته کار پوره کړې کور ته به راسې خپل ناری به وخورې سمه ده سمه ده زما ورور سعید بس دا د بیلچه واخه پر خپل کار لګیا څه زه ځم کور ته سعید ټیک دی ما ته ستړی شوم هله پکې کار ډېر سخت دی سړی کوي سبا ته ستړی شو بیا بدواژیم یم ملنګه راورسېدې هو ډوډۍ راواخ ډېر بدواژه یم هله بس کښېنه زیرخ صحیح ها ملنګه دا دی سالن ځوانه دا خو د هغه سالن راواخیستې ناری کومه دی تا زه ناری راوړم ملنګه ناری مې هم راغوښتی دی خو ما ته ډېر وږی دی ته دا سالن خوره چې ناری رالی هغه به هم بیا درکړمه ته دا خوره صحیح څنګه دی ملنګه د سالن خوند برابر دی مالګه او مساله برابر دی و ځوانه د دې مالګه مساله بالکل برابر دی ډېر ښه سالن ډېر ښه خوند کوي ښه تل ذایقه برابره ده ډېر ښه خوند کوي وله ملنګه دا چې ته مخکې راغلی هغه سالن دی زوړ سالن ما در راواخیستې ما نه مالګه ور اچولې مساله ور اچولې ده ته خوند یې برابر دی و ډېر ښه خوند کوي خو هغه سالن دی خوند یې بیا اوس ولې برابر سو زه څه درته وایم نه دا په دې برابر سو ملنګه دا تا خواري وکښله محنت دې وکښي خوله دې توی کړه د سالن په خوند پوه شولې مخکې خو ته ګرځېده د یو در او د بله دره به دې ډوډۍ راواخیسته خوړلې به د خولې خوند به دې خراب کړلو څه دې نه در کوي چې دا اوس څه رقم سالن دی بس ته ولاړې محنت دې وکړي تا در معلوم دی سړی چې محنت وکړي خوله توی کړي بیا د هر شي په خوند پوهېږي نو دا تا اوس چیش وکړو محنت دې وکړي ستړی شوې اوکې و بالکل محنت مو وکړي ولا د خولې مو وکړي ګسر نو خو اوس د سالن په خوند هم پوه شوم خوند والله به ډېر بل صحیح معنا خوند یې کولی ګسر ما دا رقم سالن ګسل ډلی نو ما تاله ناری نه راغوښتی دا ما خالي ستا انتیام اخیستی چې باید دی څه چمکوي خالي ته راز دته نن د ناري دغه ورکړه چې دی د محنت وکړي د ناري دپاره او نن دی د پر دال هم خوند واخیست لا بس یاره په دال کې به صحیح معنا ځای کوه تر ناري بس ملنګه دا پرېږده دا ملنګتوب پرېږده دا فقر پرېږده خپل محنت کوه د ژوند په خوند به هم پوه شوې د سالن په خوند به هم پوه شې انشاءالله که خدای کوي بس نن بعد زه محنت کوم بس بعد فکر مه کوه دغه ګسل دا دنده کوم بس دا پرېږده ملنګه خو ځوان زمان یې خدای کړي بس ستا رقم ځوانان مزدرۍ کوي خوارۍ کاږي ورته فکر کوي دا علاقه دې خاص کیسه ده دا ډوډۍ وخوره زه اوبه در راخمه صحیح